کړی دی جي خواست په کومه جي جعفر علي جعفر ته چې هغې راشي او د خپل کلام څه وکړي ابتدا وکړي تاوې بر زه یو کلام دی چې هغې کې وي تاوې بر دا ما هغې ته ورياته مې که وسرینو ډېر خوند مو زه د مشرق ټي وي د منیجمنټ او بیا په تیره د عادل صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې مونږ یې راوستو او ګرانو کتونکو مینوالو سره شریک کړو د اختر په دې خوشحالۍ کې نو زه ګرانو مینوالو کتونکو ته د غټ اختر مبارکي یم او د ټولو مرګرو ته هم د اختر مبارکي تاسو دې مبارک او زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې اختر دی که نه پړکوسان دي لرې دي اینې دي غوښې دي او کباب دي غټې وریجې دي پنجې دي نو هماړیو خو بیا هم پوره کار نه دی شوی ځکه چې دا کلام دی چې ارشاد ډېره ډوډۍ وخورم خو ډکېږي نه دا خو قوالي ده یار ډېره ډوډۍ وخورم خو ډکېږي نه خېټه مې څه چل دی چې مړېږي نه نو دومره ډوډۍ وخورم شمبیل تمبیل دومره ډوډۍ وخورم شمبیل تمبیل نو بیا د جانان سوک پې را تنبیږي نه خېټه مې څه چل دی چې مړېږي نه او لاړم ډاکټرانو طبیبانو له لاړم ډاکټرانو طبیبانو له خو څوک مې په علاج باندې پوهېږي نه خېټه مې څه چل دی چې مړېږي نه دې علاج نشته جعفر او خلک مطبخر شاه ارشاد خلک راته نه وایي د غم خادې خلک راته نه وایي د غم خادې زړه کې وي په یو دیګ را تنبیږي نه خېټه مې څه چل دی چې مړېږي نه او تنګه شوله ډېره داخلي پخلي تنګه شوله ډېره داخلي پخلي مور د ماشومانو اوزګارېږي نه خېټه مې څه چل دی چې مړېږي نه ډېر شعر دی چې چېرته چې خیرات ته غټو روجو وي چېرته چې خیرات ته غټو روجو وي نو خدای ګوتې جعفر ورته ټینګېږي نه او خېټه مې څه چل دی چې مړېږي ما ویل زه چې روانېږو تاوې بر ما ویل زه چې روانېږو تاوې بر یو لازنې ساریږو تاوې بر نو تاوې زه د کور د خلکو نه یریږم ما وی چا نه نه یریږو تاوې بر نو تاوې هغه د بابا مې کور ته راغی ما وی کټ کاندې پټېږو تاوې بر تاوې دلته خو د یو کټ انتظام دی ما وی یوډی ډوډوکېږو تاوې بر نو تاوې دلته کې د سرو مچو ګبین دی ما وی دواړه به پړسېږو تاوې بر نو تاوې دلته په ګډا باندې بندیز دی ما وی مونږ چې تخنیږو تاوې بر نو تاوې وګوره تاوې هغه د جومات ته حلوا راغله ما ویل مونږ چې ټوخېږو تاوې بر نو تاوې وګوره جعفره جوړ خیرات دی ما وی زه چې ورګډېږو تاوې بر ډېر زبردست یار ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو جي او نور محمد شیدا صاحب